د غزني مرکز اړوند خشک سیمه کې د مظهر العلوم دیني مرکز څخه 40 تنه له دیني زده کړو فارغ شول. په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې د اسلامي امارت مسؤلینو، د سیمې اوسیدونکو او د کابل د علماو د شورا رئیس خلیفه دین محمد هم حضور درلود. یاده ناسته کې د غزني ولایت نوي والي مولوي عبدالصمد جاوید هم وینا وکړه چې الله پاک دې دوی ته د ښه خدمت توفیق ورکړي او یو ډېر دروند بار یې په غاړه سو او یو ډېر دروند مسؤلیت یې په غاړه سو. نو الله پاک دې دوی ته د ښه خدمت توفیق ورکړي چې د مسلمانانو ته ښه خدمت وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې نه سو، وفات سو په 15 کاله عمر کې. موږ تاسې نه پاتې کېږو، نو موږ تاسې به د الله جل په لوی زندگی باندې لوی فکر کوو. د لوی زندگی لپاره به موږ تاسې کار کوو او دغه مدارسو لپاره د مجاهدینو لپاره دغه 3 طبقې چې ما یادې کړې. په دغه ناسته کې دیني عالم او د کابل ولایت د علماو د شورا رئیس د علم په ارزښت خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید په ترلاسه کړي علم عمل کول پکار دي. څوک چې علم کوي تصوف نه وي ورسره وایي هغه فاسق ګرځي، ځکه عمل بیا نشي کړی چې باطن نه یې صفا شوی. د عمل په موږ دروند ده، روژه نیول راته سخت دي، لمونځ کول راته سخت دي. الحمدلله ډیر زیات خوشاله یم. د امارت اسلامي نیم دا غوښتل چې پاینده کې نور د مدرسو ته زیات توجه وکړي او د موږ د آینده لپاره د طلبه کرامو یا د علما کرامو لپاره زیات ترتیب یا کومه شان چې هغه برابر کړي. باید وویل شي چې نن ورځ د غزني ښار اړوند خشک سیمې له مظهر العلوم مدرسې په 22م دور په رغت غونډه کې 40 تنه دیني عالمان، د قرآن کریم حافظان او قاریان د ټولنې خدمت ته وړاندې کړل.